ملا یعقوب وایي طالب جنګیالي باید د تحصیلي اسنادو پرته وګمارل شي. نور جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې چې په منصوري قل اردو کې کړي معیار له منځه وړی او غوښتنه یې کړې ده چې په دولتي ادارو کې د بې سواده طالبان مقرر شي. هغه ویلي د اسنادو څخه پرته باید طالبان په دولتي څوکیو وګمارل شي ځکه دوی 20 کاله په غرونو کې له امریکا سره جګړه وکړه. دا چې طالبان ښي حکومت ولۍ ته ځان ژمن ښیي خو بیا یې مشران په دې نیت چې باید پر بستونو بې سواده طالبان وګمارل شي دا به څنګه اداروي. د طالبانو د واکمنۍ را په دې خوا خلک د ټولو ادارو د فلج کېدلو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي او وایي چې اوس وزارت خونې او ټول دولتي ادارات د مسلکي کسانو د نشت له امله له فلج سره مخ دي. مسلکي کسان څه شول؟ د طالبانو په راتګ سره زیات شمېر مسلکي ځوان کدرونه د طالبانو څخه د ویرې له امله له هېواده وتښتېدل او یو زیات شمېر یې چې دننه هېواد کې دي په یوه او بله نامه ګوښه او پر ځای یې ملایان مقرر شول. اوس هم پوره بشري ځواک شتون لري چې ټول بیکاره ګرځي او په ادارو کې د طالبانو او ملایانو واکمني ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان موده مخکې افغانستان ته د بشري ځواک او مسلکي کسانو د لیږلو وویل چې طالبان د مسلکي کدرونو له نشت سره مخ دي. ولې بیرته طالبانو وویل چې دوی ښه مسلکي کسان لري او له عمران خان څخه یې مننه وکړه خو له ښاغلي ملا یعقوب څخه باید پوښتنه وشي چې تاسې ولې پر ولس باور له لاسه ورکړی او د هغوی مسلکي او لوستي اولادونه له مهم بستونو څخه لرې کوي او ملایان چې ادارې یې اوس هم له فلج سره مخ کړي په دندو ګمارئ. قدرمنو لیدونکو تاسې د طالبانو دا ډول کړنې څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.